السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه بایاست. قدرمنو دا زما سکرین تاسو ته ښکاري. تاسو هم که غواړئ خپل د موبایل نه داسې جوړ کړئ، یعنې د کمپیوټر په شانتې بالکل وینډوز 10 په شانتې داسې ښکلی او خوندورې جوړ کړم. دغه ویډیو کې به زه تاسو دغه طریقه ښیم. صرف د دې دپاره یو اپلیکیشن پکار ده، نور هېڅ هم د دې دپاره نه دي کول پکار، نه دومره غټ سیټینګ دی نه داسې نور څه. صرف اپلیکیشن انسټال کړئ، بس اټومیټیکلي لان د هغې کې شروع یې کړئ او دا شی به شي ډېر خوندور ملګري ځان ته حیران کړي. دا وګورئ، دا ستاسو هغه فولډر دي، ډېر خوندور ښکاري، ماته ډېر زیات خوند راکړه. دا وګورئ دوستانو، ډېر ښکلی اپلیکیشن دی، هر څه ستاسو په دې کې بالکل موجود وي، محفوظ وي. کوم اپلیکیشن چې تاسو یې سرچ بار دی دلته تاسو دا ډیلر دی، د ډیلر هم که تاسو کتلی شئ. دا وګورئ نمبر چې ډایل کېږي، دا هم ډېر ښکلی زبردست راځي پکې. همداسې که تاسو کتلی شئ دلته ګورو نور سیټینګونه هم شته دي، دا ګوګل دی. نو که تاسو دلته تاسو سره څه شی وي هغه ټول تاسو همداسې دلته کولی شئ. تاسو سره هر څه به دلته موجود وي، ستاسو ټول سیټینګ، ستاسو نمبر دلته وګورئ ډېر ښکلی په یو ښکلی انداز کې دلته پروت وي. دلته ستاسو میسیجونه وي، دا وګورئ ستاسو میسیجونه هم دلته وي. یعنې ډېر خوند کوي دوستانو، ما ډېر زیات خوند راکړ. تاسو هم ضرور خپل موبایل کې دغه انسټال کړئ، خپل ملګري ځان ته حیران کړئ. دوستانو ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، چې کله هم په هغه لینک کلیک کړئ اپلیکیشن ډاونلوډ خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ دوستانو، سمپل به تاسو اپلیکیشن خلاص کړئ. چې کله هم اپلیکیشن تاسو خلاص کړ نو اټومیټیکلی به دا یو لانچر غوندې صحیح دوستانو. زه اوس کوشش کوم ګورئ چې زه دلته تاسو ته وم ښیم. صحیح دوستانو ګورئ چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړ، ګورئ دوستانو چې کله هم تاسو خلاص کړ اپلیکیشن، ګورئ زه اوس تاسو اپلیکیشن ښیم صفر. دا وګورئ چې کله هم تاسو اپلیکیشن خلاص کړئ دا به تاسو ته راشي، سمه ده. چې کله هم تاسو ګورئ چې څنګه کلیک پرې کوئ اټومیټیکلی به ستاسو موبایل داسې شي. دوستانو دې کې ښکلي تیمزونه هم موجود دي، ګورئ چې ستاسو کوم بیکګراوند هغه لاک سکرین کوم ایپونه وي، گیمونه هم په دې کې شته دي. تاسو ته که چېرته نیټ در سره وي ګورئ کومه چې تیم تاسو ورکوئ همغه تیم تاسو کولی شئ چې خپل موبایل ته انتخاب کړئ. دغه ګورئ چې کوم یو ستاسو زړه وي ګورئ یس که انسټال یې کړئ، که نور ډېر زیات تیمونه هم شته دي، سمه چې کوم یو ستاسو خوښېږي. او دلته سمه تاسو وګورئ دې خوا ته راشئ، دا وګورئ دلته وګورئ پرسنلایز کې تاسو سره بیکګراوند تیم آیکن پیک، دا وګورئ دا شیزونه چې کوم یو ستاسو ډېر خوښېږي. ټاسک بار کلر، دا لاندې کلر هم تاسو چینجولی شئ. په دې کې تاسو بیکګراوند تصویران ډېر ښکلي ښکلي عکسونه په دې کې تاسو ته پیدا کېږي. سمپل کلیک پرې وکړئ، چې کله هم تاسو کلیک پرې وکړئ نو دلته ګورئ تاسو دا ما بټنه غلطه واله، نو تاسو به دلته په دې ډاونلوډ باندې کلیک کړئ، دې باندې نو دا به اټومیټیکلي اوس ګورئ به هغه سیټ شوی وي. ښه بخښنه غواړم هلته ما سیټ ونه کړ، سمه ده. اوس ګورئ بیا راځو، ګورئ چې کله هم دلته لاړئ بیکګراوند وګورئ، نو چې کوم بیکګراوند تاسو په کارېږي دا وویل مثال په طور، نو بیا دغه بټن ووهئ. چې کله هم دا وویل بیا د هغې نه پس به دې چک باندې کلیک کوئ، صحیح ده. ګورئ چې کله هم تاسو کلیک وکړه نو دا لږ صبر ورته وکړو، ګورئ ورته نو ګورئ هماغه عکس تاسو دلته هغه شوی. دلته ګوره تاسو وای فای، ستاسو بیټري، ستاسو هر څه ښیي، ټایم وغیره ټول داسې ګوره لکه د کمپیوټر غوندې سیسټم تاسو ته ښیي. د دې کلر هم تاسو بدلولی شئ. هملته ما تاسو ته وویل چې دا ډېر ښکلی او زبردست اپلیکیشن دوستانو. د نن نه پس به زما موبایل همداسې وي انشاءالله، ځکه چې زما ډېر زیات خوښ شو دا اپلیکیشن. تاسو هم خوند ترېنه واخلئ، خپل ملګري ځان ته حیران کړئ چې ستا د موبایل کې څومره ښکلي ښکاري، ستا موبایل نه څه جوړ شوي. دوستانو دا به نننۍ ویډیو، که ویډیو مو خوښه شوې وي حتما د سره لایک کړئ. تر بیا یو بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.